بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د نن لیکچر موضوع چې دا هغه ماډیول 3 writing select queries lesson 3 using column and table aliases. د کالم او ټیبل لپاره aliases کارول دي. دغه lesson objectives چې دي هغه select list کې کالم لپاره aliases کارول، همدا ډول from class کې چې کوم aliases مونږ کارولای د هغه مونږ څنګه کولای شو چې د کالم لپاره هم وکارو. همدا ډول د الیاسز لوجیکل آرډر باندې به هم پوه شو، یعنی کوم آرډر سره چې ډیټابیس انجن ایگزیکیوټ کوي هغه باندې به هم موږ پوه شو. زو اس کیو ایل سرور ته دلته ستاسو ګورئ دوستانو چې ډیټابیسز فولډر زه ایکسپینډ کوم، یعنی غوړوم یې. هغې دننه ټي اس کیو ایل په نوم یو ډیټابیس ما سره موجوده چې موږ په سر کې ویلي وو چې دغه د لیکچرونو دغه لړۍ کې به ټي اس کیو ایل په نوم ډیټابیس کاریږي. ټي اس کیو ایل تاسو کولی شئ چې د مایکروسافټ ویب سایټ څخه هم ډاونلوډ کړئ او وړیا یې ډاونلوډ کړئ. په دغه کې یو ټیبل د آرډر ډیټیلز په نوم زه غواړم دغې پر وړاندې زه یو سلیکټ کویري ولیکم او ستاسو په الیاس باندې پوه کړم. زه د کویري ایډیټر دپاره زه ټي اس کیو ایل ډیټابیس غوره کوم، هغه باندې رایټ کلیک کوم او نیو کویري ورته وایم. زما ته به د دې یعنی کویري ایډیټر راشي، د کویري لیکلو دپاره به یو صفحه زما پر مخ خلاصه شي. دلته زه سلیکټ سټیټمنټ لیکم. سلیکټ زه ورته یم چې غوره کړه زما ته دغه درې کالمونه چې آرډر په نوم ده، یونټ پرایس ده، کیو ټي وای ده، د سیل د آرډر ډیټیلز ټیبل څخه کوم چې سیل سکیما کې ده. که چیرې زه دغه رن کړم دوستانو، تاسو به وګورئ چې دغه ریزلټ سیټ کې آرډر آی ډي په نوم کالم، یونټ پرایس په نوم کالم، کیو ټي وای په نوم کالم چې ده دا همغه نومونه دي، یعنی کیو ټي وای، یونټ پرایس، آرډر آی ډي کوم چې په ټیبل په دننه کې کالم دپاره ترې ګټه اخیستل شوې ده، یعنی کارېدلي دي. آرډر آی ډي، یونټ پرایس، کوانټیټي یا کیو ټي وای. خو دغه کیو ټي وای چې دغه یو څه مرموز ده او یونټ پرایس وګوره دغه ډېر زیات لوی ده دغه نوم. زه غواړم چې دغې بعض لوی کالمونو نومونو دپاره یو وړوکی نوم وکاروم او بعض هغه چې په شفر په شکل کې دي یا مرموز دي یا موږ داسې هر څوک پرې نشي کولی چې په هغې باندې پوه شي، هغه دپاره زه هم یو نوم وکاروم. همدا ډول که ستاسو کمپیوټډ کالم اضافه کوئ، یونټ پرایس زه غواړم چې جمع کړم کیو ټي وای سره، دغه جمع کوئ او دغه کویري چې دا ایگزیکیوټ کوئ. ستاسو به ووینئ چې دغه کمپیوټډ کالم ته هیڅ نوم ورنه کړه. دلته ستاسو ګورئ چې هیڅ نوم، یعنی نو کالم نیم، یعنی نوم نه لري. زه غواړم چې دغه کمپیوټډ کالم ته هم یو سم نوم ورکړم، دغه یونټ پرایس چې دی ته هم یو نوم ورکړم او کیو ټي وای ته هم نوم ورکړم. د هغې دپاره زه الیاسز کاروم. د الیاسز کارولو چې دي درې لارې دي، یعنی الیاسز چې دي دغه موقتي نومونه دي د ریزلټ سیټ دپاره. الیاسز چې ده کله چې موږ یعنی یو کالم ته الیاسز ورکړو، هغه د ټیبل کالمونو کې چې کوم د ټیبل کالمونو دپاره چې کوم نومونه کارېدلي دي هغوی باندې تاثیر یا اغیزه نه کوي. زه ځم د الیاسز یو کالم ته د الیاس ورکول درې لارې دي، هغه درې واړه زه دلته کاروم. لومړی زه د اس کی ورډ په مرسته، یعنی زه دلته ورکوم پرایس، یعنی اس په مرسته ما الیاسز دغه کالم ته ورکړه. همدا ډول د مساوي په مرسته زه هم کولی شم چې د یو کالم ته الیاس ورکړم، یعنی دغه مساوي په مرسته ما دغه کالم ته دغه الیاس ورکړه. دغه دوهمه طریقه. دریمه طریقه د سپیس په مرسته زه هم کولی شم چې الیاس ورکړم، یعنی دغه کمپیوټډ کالم ته سپیس په مرسته ما د سپیس په مرسته ما ټوټل نوم ورکړه. که چیرې زه دغه
query execute کم ستاسو به ووینئ چې order ID د اس په مرسته مو یونټ پرایس ته تنه پرایس نوم ورکړ هغه هم واخیسته QTY کالم ته د مساوي په مرسته چې ما الیاس ورکړی او کوانټیټي هغه هم واخیسته او د سپیس په مرسته چې کمپیوټډ کالم ته ما کوم نوم ورکړی یعنی ټوټل هغه هم د ځان سره واخیسته دا صرف د ریزلټ سیټ لپاره دی د ټیبل کې چې کوم نومونه دي هغوی باندې هیڅ تاثیر یا اغیزه نه کوي دوستانو همدا ډول مونږ کولی شو چې ټیبل لپاره هم الیاس وکاروو هغې دپاره هم دوه لارې دي یو اس په مرسته OD یعنی دغه order ټیبل ته چې ده ما الیاسز ورکو د اس په مرسته هغه الیاس څه OD یا د سپیس په مرسته تاسو کولی شئ چې سپیس په مرسته هم ورکړئ دغه ټول کار کوي تاسو که ایگزیکیوټ کوئ هیڅ مشکل به ونه لري خو ټیبل دپاره مونږ مساوي کیورډ چې ده هغه نشو کارولی یعنی که چیرته مونږ ټیبل دپاره دغه مساوي وکاروو بیا کار نه کوي یعنی ایرر مونږ ته راځي که ستاسو دلته ووینئ چې مساوي OD دغه کار نه کوي هیڅ مشکل پیدا کوي یعنی ریټ چې ده دغه مشکل ده یعنی ستونزه ده په کویري کې نو SOD دغه الیاس چې ده ستاسو کولی شئ چې کالم دپاره په سلیکټ سټیټمنټ کې ریفرنس کوئ یا ریفر کوئ یا یې وکاروئ ورته OD زه ورته وایم چې OD ټیبل څخه ما ته څه شی راواخله order ID یعنی دغه order ډیټیل څخه order ID راخلي که چیرې دغه مونږ سره په جوین کې ډیره مرسته کوي همدا ډول زه کولی شم چې OD ډاټ یونټ پرایس راواخله او همدا ډول کوانټیټي OD او تاسو کولی شئ چې دلته هم وکاروئ هیڅ ستونزه به پیدا نه کړي دغه د ټیبل دپاره الیاس ورکول په جاینز کې موږ سره ډیره زیاته مرسته کوي او ستاسو ولیدل چې د کالم دپاره الیاس ورکولو درې لارې وي چې یو د اس کیورډ په مرسته و بل د ایکوال په مرسته و بل د سپیس په مرسته و سپیس هم کولی شي چې یعنی خالی ځای هم کولی شي چې یو کالم ته الیاس ورکړي همدا ډول ستاسو ولیدل چې ټیبل ته مونږ هم الیاس ورکړو چې لومړی طریقه یې اس په مرسته و دوهم سپیس په مرسته و یعنی سپیس هم کولی شي چې ټیبل ته الیاس ورکړي خو ټیبل الیاس دپاره مونږ مساوي نشو کارولی دوستانو کله چې مونږ د ټیبل څخه ډیټا رااخلو هغه ته په SQL کې ریټریو هم وایي ریټریو هم ستاسو کولی یعنی دغه ډیټا چې ده ما ریټریو کړه د ټیبل څخه کوم کالمونه ما ریټریو کړل order ID پرایس کوانټیټي او هغه ټوټل یعنی کمپیوټر کالم ما ریټریو کړ کمپیوټر کالم چې دی دا په رن ټایم کې دغه کالم جوړوي کمپیوټر کالم هغه چې په رن ټایم کې رامنځته شي یعنی د ټیبل دوه یا دوه څخه زیات کالمونو د یو ځای د رن ټایم کې یو ځای کېدو ته کمپیوټډ کالم یا کالکولیټډ کالم ویل تاسو په دې باندې په تیر لیکچر کې هم که یاد مو وي پوه شوي یاستئ دوستانو کوم الیاس چې موږ په دلته سلیکټ کې کارولی دی سلیکټ کلاس کې کارولی دي هغه موږ نشو کولی چې په فرام کې هیوینګ کې ویر کې یا ګروپ بای کلاس کې وکاروو دا ځکه چې هغه د سلیکټ څخه مخکې ایگزیکیوټ کیږي خو order بای کې موږ دغه الیاسز کارولی شو یعنی پرایس موږ چې د order بای کلاس کې کارولی شو کوانټیټي موږ هم کارولی شو او ټوټل هم خو فرام کې بیا موږ نشو کارولی نورو کلاس کې دا ځکه چې سلیکټ څخه فرام چې دا مخکې ایگزیکیوټ کیږي همدا ډول ویر کنډیشن چې دا هغه هم مخکې ایگزیکیوټ کیږي او having کلاس چې دا یا ګروپ بای کلاس چې دا هغه هم لا سلیکټ څخه مخکې ایگزیکیوټ کیږي خو کوم
الیاسز چې موږ فرام کې کارولی دی یعنی اوډي دا ټولو ته ښکاره کېږي. دا ځکه چې ډیټابیس انجن چې د لومړی چې د فرام کلاس ایگزیکیوټ کوي، لومړی دغه ټیبل پیدا کوي، هغې ته چې کوم موږ نوم ورکړی دغه پیدا کوي. دغه موږ اوډي موږ کولی شو چې په د اس کیو ایل سټیټمنټ په ټولو برخو کې وکاروو. که ستاسو یاد وي دوستانو تیر لیکچر کې یعنی لاجیکل آرډر کې موږ ویلي وو چې لومړی چې کله چې موږ په یو بشپړ یعنی مکمل سلیکټ سټیټمنټ ولیکي، لومړی فرام برخه یې ایگزیکیوټ کیږي له ډیټابیس انجن لخوا، دوهم ویر، دریم ګروپ بای، څلورم هیوینګ، پنځم قدم کې سلیکټ، بیا سلیکټ نه وروسته آرډر بای یعنی شپږم قدم کې. کوم الیاسز چې موږ په سلیکټ کې لیکلي وي هغه دغو څلورو ته نه ښکاره کېږي، دا ځکه چې د سلیکټ څخه مخکې ایگزیکیوټ کېږي. او کوم الیاسز چې موږ فرام کې لیکلی وي هغه د ټولو ته ښکاره کېږي ځکه چې دا له فرام څخه وروسته ایگزیکیوټ کېږي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر تر بل لیکچر پورې په لوی چقن سپارم. الله مو مل شه.